السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس دوستانو. الله تعالی دی وکي چې صحت او عافیت جامه پتن ولري. دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ، خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. زموږ د نن ورځې ټاپک دی اومز لا مساوي کیږي V = I × R، یعنی ولټ مساوي کیږي امپیر ضرب ريزिस्टेंस. نو موږ ته ولټ پلاس راځي. اوم د یو شخص نوم دی چا چې د اوم قانون فارمول ایجاد کړی دی دوستانو، او د مکمل نوم دی جورج سایمن اوم. نو دوستانو، اومز لا د درې مهمو کمیتونو څخه باس کوي چې ولټ دی، امپیر دی او ريزिस्टेंस دی، او دغه درې برقي کمیتونو څخه دغه اومز لا ایجاد شوی دا او جوړه شوی دا. یو چې د دې څخه هغه مجهولي موږ څنګه کولای شو، که هر یو مجهولي موږ څنګه کولای شو چې هغه پیدا کړو. دوستانو راځو عملی طریقې ته. دوستانو په کوم ځایونو کې موږ دغه فارمول ته ضرورت لرو؟ په هغه صورت کې دوستانو چې کله زموږ سره یو دانه هغه بیټری وي 9 واټه او یو دانه زموږ سره لیټ وي 2 واټه، نو مونږه که دوستانو دغه ډایرک ولګو نو دغه ګروپ لمنځه ځي، ځکه 2 ولټه په دې معنی اضافه ورځي او دغه ګروپ لمنځه ځي. نو په دغه صورت کې دوستانو مونږه اومز لا ته ضرورت لرو. اومز لا فارمول مونږ ته دا راخی چې واټ تقسیم پر ولټ چې کم هغه زیت ولټ دی دوستانو 2 ولټه هغه زیت راځي، هغه ډراپ کیږي او هغه ته ريزिस्टेंस لګیږي. د ريزिस्टेंस چې کله مونږه معلومو نو دوستانو هغه واټ رالو په ولټ تقسیمو، چې کله مونږه دغه 9 واټه په 2 ولټه تقسیم کو نو 380 اوم ريزिस्टेंस راغی. دوستانو دغه سي تاسو کولای شئ په دغه عملیو باندې تاسو کولای شئ چې دغه عملی اجرا کړئ د اوم لا د قانون لمخې. دوستانو د اوم قانون تعریف داسې دی چې د اوم قانون مونږ ته یو فارمول را کوي او دغه فارمول په مدد سره مونږ کولای شو چې ولټ، امپیر او ريزिस्टेंस چې د دې درې مهم کمیټونه دي دغه ارتباط هغه معلوم کړو او دغه په خپل منځ کې سره جوړښت لري. دغه درې واړه پارتنران دي، که یو دغه دریو څخه مجهولي نو مونږ کولای شو د اومز لا ته مراجعه وکړو، د اومز لا د فارمول لمخې هغه پیدا کړو. دوستانو زمونږه ویډیو همدومره و، باقی مو په الله سپارم. الله تعالی مو خوشاله. السلام علیکم.